په خوست کې میاشت د شاتو مچیو یو شمېر ساتونکي وایي د مچیو تغذیه او ساتنې لپاره اړ دي چې مختلفو فصلونو کې ګڼو سیمو ته د مچیو تغذیه او ساتنې لپاره سفر وکړي. دوی وایي که د بیرې د ګل د سیزن لپاره پاکستان ته سفر ونه کړي له سختو زیانونو سره مخ کیدای شي. دوی له حکومت او مسؤلو ادارو غوښتنه کوي چې ګاونډیو هیوادونو ته د مچیو د انتقال زمینه ورته برابره کړي. خو د بیرې شات چې دي د مچیو لپاره دا تر ټولو قیمتي دی. د نور ګبینونه چې دي د مصارف دي او د بیرې ګټه ده. که بیره تولید نشي مچۍ ولا هیڅ ګټه نشي کړی. لاره خو ډیره مهمه ده. حکومت نه همدا غوښتنه ده چې لاره خلاصه کړي او سهولتونه پکې راولي. د دوی لپاره ویزې او پاسپورټ سیستم برابر کړي که نه. یو سیزن د شنشوي ده، یو سیزن د اول څلمنې ده چې پالیسه ورته دغه دوه سیزن په ډېر ګټور سیزن یې بیره ده چې په دمنې کې پاکستان داسې خو لږ مشکلات یې په دریا کې پاکستان او افغانستان حکومت په دې کې ډېر هغه پاملرنه نه کو. د بډر کې مقصد کله چې پوتې شي بیا مچۍ مري. د خوست زراعت ریاست مسؤلین بیا د دوی ستونزې مني او وایي چې له مرکز سره یې شریکې کړي دي او هڅه کوي چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي او د مچیو د انتقال لپاره یوه حل لاره پیدا کړي. دا موضوع چې دوی د بیرې ګل ته ضرورت لري او دا یو حقیقت ده چې د بیرې شات چې دی هغه اعلی شات دي. خو چونکې موږ په خپله په داخل د افغانستان کې بیره ډېره کمه لرو نو دوی بیا کوشش کوي چې بل هیواد ګاونډي هیواد ته واوړي. طبیعي خبره ده ګاونډي هیواد ته اوښتل د سړي مکمل اختیار نه وي نو په کار دا وي چې له هغه ګاونډي هیواد سره هم یو موافقه یو دغه ته خبره ورسېږي. د دوی خبره موږ وزارت ته رسولې ده او په وخت باندې مو رسولې ده. دوی په کال کې یو ځي او بیا بیرته دلته حاصلات اوسې راځي. هغه د آینده دپاره هم موږ اطمینان ورکوو چې موږ د دوی موضوع لوړو مقاماتو سره شریک کړې ده. کومې موجوده ستونزې د انتقال او را انتقال چې دي هغه به انشاءالله ورته حل شي. د مچیو د ساتونکو په وینا د تغذیې او ساتنې لپاره یې د هیواد په داخل کې هم مختلفو سیمو ته سفر کوي تر څو مچۍ د تغذیې له نشتون سره مخ نشي.